الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دا یو خور سوال کړی و، دم فایدمن سوال دی. هغه دا دی چې زما زوی دی او هغه د 11 کالو او کور کې د بجلۍ څه تارونه چې هغه کولاو پراته و، یعنې په څه شي کې لګېدلي نه او بره ځوړند لاندې نه، او دی په څه طریقه باندې دغه تارونه نیولی د هغې د لاسه مړ شوی. نو د 2 میاشتې روجې په ما باندې دي او که نه؟ الجواب، ګوره په کور کې د بجلۍ تارونه ښکاره داسې چې لکه کله یې سړی استعمالوي، یوې لګوي بجلۍ کې، کله نه، او هغه بیا خصوصا چې بری څوک ورته رسېدی نه شي. دا تقریبا هر کور کې دا داسې مسله نه ده چې صرف د یو کور کې وه. او بیا د ماشوم چې دی داسې نه دی چې دی بلکل د 6 کالو 5 کالو 4 کالو به خبره نه پوهېږي. 11 کالو لوی سړی دی، دی به خبره هم پوهېږي، او خصوصا تارونه بری دي. الله اعلم دې کې د دې مور هېڅ دخل نشته، نه د پلار شته. او د شیخ ابن باز رحمه الله نه تپوس شوی په مجموع الفتاوی کې دا سوال شتي. هغه وایي چې یو زنانه تې تپوس کړی چې ما خپل بچی په کور کې پرېښودو او هغه لاړ د چولې نه یې ځان له ډوډۍ راغستې چې هغه به چوله له پاسه پرته وه. دا چوله په هغه راوړېدلې ده او مړه شوې. نو په دې مور باندې به کفاره او که نه یا پلار باندې؟ نو هغه ورته په تاسو دواړو باندې کفاره نشته، ځکه چې عادتا کورونو کې دقیق خلک ډوډۍ انګولی سالن وریجې دا په چوله له پاسه او نه دوی څه زیاتی کړی دی. دا هله مور پلار باندې کفاره راځي چې هغوی پکې څه تفرید کړی، څه زیاتی کړی، کمی کړی، هېڅ هم هغوی نه دي کړي. نو په تاسو باندې څه نشتي. دلته ځکه د دې خور دا قسم دغه کور کې تاري د بجلۍ یو خبره دی. اوس که دا تار داسې وی چې دا کته په ځمکه پروت وی او دا ماشوم وړوکی وی نه پوهېږي په خبره باندې، او دوی بیا هم تارونه په کور کې داسې پرېښودي، بیا خو پکې د دوی څه نه څه لاس دی، نو ځکه بې د قتل خطا هغه کفاره بیا راځي. خو په دې صورت کې دا کوم چې سوال شوی دی ما ته نه ښکاري، الله اعلم، چې په دې مور باندې به صحیح، ځکه چې هغې نه څه زیاتی کړی دی، نه هغې څه تفرید کړی دی، او ماشوم وړوکی نه دی، لوی سړی دی، د 11 کالو دی، نو په دې باندې به څه کفاره نه وي. او څه چې شوي دي دا په تقدیر کې لیکلی شوي او دا د الله فیصله وه، والله اعلم.